حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من اکل طیبا چا چې حلال روزی اخوړله خپل رزق حلال کو. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وعمل فی سنت فسنت باندې عمل وکړو. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وامن الناس بوائقه خلق د خپل تکلیفونو نه محفوظ اوساتو چاته تکلیف ورنکو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دخل الجنه دا انسان جنت ته داخل شو دا جنتی انسان دی. نو دا حدیث الفاظ ډیر زیات مختصر دي خو کو وکته شنو دا ډیر وسیع معنی لري ډیر لوی معنی لري. پاره کې اول سیز بیان کړی دی من اکل طیبا چا چې حلال روزي اخوړله خپل روزي حلال کړله ځکه چې ستا روزي حلال نه و حرام و الله تبارک وتعالی ستا یو عبادت هم نه قبلې بیا ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کمی ګیړې ته چې حرام یو ونه لاړه الله تبارک وتعالی دغه انسان سلوي خورز یو عبادت نه قبلې یو عبادت الله تبارک وتعالی دغه انسان نه قبلې کوم ګیړه چې حرام نه پرتوي. ادي وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اکل طیبا چا چې خپل روزي حلال کړه د تمام عبادتو دارومدار دا په حلال روزي باندې دي. روزي چې د حلال و د دې ډېر زیات فائدې دي او د حرام روزي ډېر زیات نقصانات دي. یو نقصان خو دا چې الله د عبادت نه قبلې روزي د حرام و الله تبارک وتعالی د یو عبادت هم نه قبلې. په دنیوي نقصاناتو کې اول نقصان دا دی چې ستا به صحت خراب وي. کم سړی چې حرام خوري تاسو وګورئ پاک قسمه قسم مرزونه وي قسمه قسم مرزونه په لګیدري په خپل به صحت خراب وي. دویم چې کوم حرام روزي دی په کوم بچو باندې خوري دغه بچي به د تابعدار نه دا بچي چې رالوي شي د خو د بچو د لپاره حرامه کوي کنه خو دا بچي به د تابعدار نه دا بچي به د نافرمان نه د دې بچو د لاسه به ډیر بی عزت او رستيري ډیر په تکلیف پیدا دی بچو د لاسه کم سړی چې په خپل بچو باندې حرام روزي خوروله. درې مدار چې د کور والا د بیبي به نافرمانی ځکه هغه بیبي ته پته ده چې د الله نافرمان دي نو په داس انسان باندې بیا زسه کومه د دغه خزي په ځړ کې بیا د خاون عزت هم نوي چې کوم خزي ته پته ولګي چې زما د خاون حرام خور دی نو د داسې خزي په ځړ کې بیا د خاون عزت نه پاتې کیږي. نو دریم نقصان دا چې خزه به هم سوي نافرمانه به وي نافرمانه. نو د حرام روزه ډیر زیات نقصانان دي په خپل به هم خرابي اولاد به هم نافرمانه وي خزه به هم نافرمانه په معاشره کې به هم عزت نه وي. او حلال روزي چې دی خوړله الله تبارک وتعالی به عبادت قبل یو نقد فائدہ ده عبادت به قبليږي. دویم دا روزي به لګوي خو زړه ته به سکون وي آرام وي چین به خوشاله به په خپل روزي باندې اگر چې لګه د حلال د ته په رضای خوشاله به ضمیر به مطمئن. نو اول خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کړی دا من اکل طیبا چا چې خپل روزي حلال کړ حلال روزي اخوړله. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وعمل فی سنت چا چې په سنت باندې عمل کو عمل ځکه حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په اخر زمانه کې چې زما امت په د فساد نه ډک وي ډک په دغه وخت کې په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري لکه د سلو شهیدانو د سلو شهیدانو په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري. اسمر لوی ثواب دی په اخر زمانه کې په سنت باندې به عمل کول ډیر زیات ګران شي دا ځکه دومره ثواب لري. تاسو وګورئ کنه ګیره سنت طریقه ده نن سبا ګیره هر سړی پرې خودي شي نشي پرې خودي دې فتنو په دور کې هر سړی ګیره نشي پرې خودي دا در چا کار نه دی دا ډیر ګران کار دی. دا رنګ هغه نور سنت خو پرې په منظور پس چې کم سنت واغه خلک کوي پرس کې د جمعات نه تختی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما امت په فساد کې گرفتار شي په ګناہوں کې گرفتار شي په دغه وخت کې په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري لکه څومره ثواب چې سل شهیدان لري. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه چې خلق محفوظ شي د تکالیفونه د تکالیفونه محفوظ شي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کامل مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د جبې نه محفوظ وي او د لاسونو محفوظ وي. نور مسلمانان د جبې د تکلیف نه محفوظ شي او د لاسو د تکلیف نه محفوظ شي دا کامل مسلمان دی. مطلب دا مسلمانان خو ډیر دی خو کامل مسلمان هغه دی چې بل مسلمان ته نه په جبه تکلیف ورکوي نه په لاس باندې تکلیف ورکوي.
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وامن الناس بوائقه چې خلق محفوظ شي د تکالیف ددنه نو دخل الجنه. دا صيغه نبی علیہ السلام په دې حدیث مبارک کې د ماضی ذکر کړی دا مطلب دا چې دا سره جنت ته تللی دی، د جنت ته تللی دی، دسې د جنت ته تللی یقیني دی. نو دا ډېر جامع حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من اکل طیبا چې حلال روزي وخوړله. یو خبره ځان د حرام نه اوساتو، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وعمل فی سنت په اخر زمانہ کې د فساد دور دی، خلق د سنتو نه نفرت کوي او د بیا په سنتو باندې څه کوي؟ عمل کوي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه خلق د تکلیفونو نه محفوظ شو، د جبې د تکلیف نه خلق محفوظ وو، د لاس د تکلیف نه خلق محفوظ وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دخل الجنه، دا انسان جنت ته داخل شوی دی، دا جنتی انسان دی چې دا درې اعمال پکې موجود وي. الله تبارک وتعالى دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.